دا ورور تپوس کړی دی چې کله زه په قاعده باندې ناست یم او تشهد ویم تحیات او تشهد او درود او دا دې ټیم کې به د خپل لمن ته ګورم که د سجدې ځای ته به ګورم که کوم ځای ته به ګورم الجواب سنت طریقه دا ده چې کله انسان مونځ کوي نو دی به د منځه په دوران کې چې کله تشهد ته کیني او تحیات ته نو دی به د خپلې ګوتې ته ګوري چې هغې ته سبابه وایي دا د تشهد دا ګوته چې دا کله موږ کینو په تشهد نو دی هم داسې نیولي اشاره هم پرې کړې او خوځوي په سنن ابي داود سنن د امام نسائي کې دا روایت دی وچی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا جلس في التشهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په تشهد کې کېناستو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى نو خی لاس به په خی ورون کېښو ګس لاس به ګس ورون کېښو واشار بالسبابه او په دې ګوته باندې به اشاره کوله دا به یې داسې نیولې وه ولم يجاوز بصره اشارته او دا نظر به د اشارې نه ناخوا کېدو نو په تحیات کې به ته کوم ځای ته ګورې ګوتې ته به ګورې تشهد دی ګوتې ته به ګورې والله اعلم